سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام راګرځوم څو مهمو خبرونو ته. فارین پالیسي وایي د سولې راتګ لپاره د لنډمهال حکومت جوړول حتمي دي. فارین پالیسي ویلي چې په افغانستان کې اوس کورنۍ جګړه پیل شوې ده او د دې جګړې د پای لاره دا ده چې لنډمهاله حکومت جوړ شي او ورپسې ژر او په چټکه توګه د سولې یو توافق رامنځته شي. ټاکل شوي چې په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په دې وروستیو کې د پولیو مثبت پیښې ډېرې شوي چې له همدې امله به زرګونو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. نه وایي د صالح په ګډون هیڅوک د خبریالانو د ویرولو حق نه لري. هیڅوک د خبریالانو د ویرولو او تهدیدولو حق نه لري. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه په تازه خبره کړې اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو غبرګون ښودلی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په ګډون هیڅ حق نه لري چې خبریالان وویروي او یا یې تهدید کړي. د فاریاب ولی وایي طالبانو کشفي الوتکو ته لاسرسی پیدا کړی. د فاریاب ولی نقیب الله فیاق وایي چې طالبانو کشفي الوتکو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نوموړی زیاته کړې د الوتکې 2 کیلومتر الوتنه کوي او د شپې لخوا د تصویر اخیستلو وړتیا لري. فیاق دغه راز ویلي چې داعش وسلوال او ډېر شمېر بهرني ترهګر د طالبانو ترڅنګ په دغه ولایت کې جګړه کوي او وروسته لنډ خبر ده چې طالبان وایي علما د باطلې فتوې نه ورکوي. طالبانو د افغان جګړې په اړه د یو شمېر کورنیو بهرنیو دیني عالمانو فتواو ته غبرګون ښودلی دی. طالبانو یا دیني عالمان له مسایلو نه خبره ګڼلې او زیاته کړې ده چې د دوی جګړه د بشپړ اسلامي نظام تر جوړېدو پورې دوام لري او هیڅ حق نه لري دغه جګړه نه راوبلي. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.